کله به موږ ماخستن راټول شو وړوکی ورور مې ما به ورته ویل په څوک دې وایم ده به ما ته ویل په څوک دې زه هم وایم ټول ماښام به همدغسې تېر کړ مور مې مړه شوه پلاله هند مور مې ورونه مې خور مې ماما مې ټول مې یادېږي زما یوه مور مړه شوې ده دوه مې ورونه یوه خور د هغه ماشوم حال اخلو چې د وروستۍ زلزلې له کبله یې د کورنۍ ټول موجود غړي له لاسه ورکړي دي. صابر هغه ماشوم دی چې د کور له ړنګېدو سره یې د مور، پلار، خویندو او وروڼو په ګډون ګڼ شمېر غړي له لاسه ورکړي دي او اوس مهال له خپلو ماماګانو سره د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د یوه ګل درې په یوه خیمه کې د خپل ژوندانه راتلونکو نامعلومو خیالونو ته دمه شوی دی. د ژوند یې 15 کاله لا پوره نه دي. هره لحظه هڅه کوي چې لوبې وکړي. د خلکو پاملرنې، د لاساینې او د پردیو ګڼې ګوڼې حیرانتیا ورته پیدا کړې ده. لا نه پوهیږي چې نور هیڅکله هم خپل مور او پلار نشي لیدلی او نه هم د خپلو مړو شوو خویندو او وروڼو مینه لیدلی شي. د صابر یو پاتې ورور چې د زلزلې پر مهال په ننګرهار کې و او ژوندی پاتې شوی دی د دې ماشوم یوازینۍ هیله او تکیه ده. ورور ته یې غم هغه وخت لا دروند شي چې 15 کلن صابر هر ماښام ژاړي او خپله مور غواړي. مور مې مړه شوه پلاله هند ثناءالله خالص بس صابر د شپې ما سره یې زه چې نه یم ساعت هم نه تېروي او دا شپې پروت وي راپاڅېږي غږ کوي یا بابۍ یادوي ډېر ورته ګران و نه بېلېده دي بیخي چې یو کور نه به م راوتله اوسې هغې سره به راوتله ده که نه بېلېده دی ډېر ورته ګران و دا هم ورته ګران و هغه هم ورته ګرانه وه بیخي د خوا نه جدا کېده نو خو چې شپې را جګ شي غږ کوي ابۍ ما له اوبه راکړه غږ داسې کوي زه اوبه ورکوم لږ ساعت یا وژاړي یا څو خبرې ما سره کوي بېرته ویده شي دا مور یې ده یو وړوکی ورور دی یو خور ده دا درې واړه چې دي دا ډېر زیات یاد دی که هغه د لوبو ملګري وو مور چې مه ده خو مور ده ډېر یې یادېږي دا خور او ورور چې مو دا به دې سره لوبېده بس یې ډېر یادوي. د صابر ورور په ننګرهار کې و. کله چې له زلزلې وروسته کلي ته راغلی ویې لیدل چې یوازې 3 د کورنۍ غړي ژوندي پاتې دي. نور هر څه یې له لاسه وتلي دي. خپله په جلال آباد کې وم دغه ورور مې دی ماشوم کور ته چې رالم نور ټول کور ړنګ و دغه ماشوم چې چا د شپې ایستلی د زلزلې په وخت کې چې رالم نور هر څه ړنګ شوي وو مینه یوه جوړه نه وه هر څه ګډ وډ پراته وو. ما ویل کور نه به خلک وتي پوښتنه چې مې وکړه ټول خلک لاندې وتي وو. دا یو ورور مې د شپې چا ایستلی و سرګیر و د خوراکۍ جمده ده هم تقریبا 8 ساعته وروسته را ایستلی ده زخمي ده. نور 9 کسان چې دي دا زموږ شهیدان دي د کور نه یوه کوټه کې لکه د یو پلار اولاد دی ټول 5 مې دي خویندې دي 2 مې ورونه دي یو مې مور دی یو مې پلار دی دا شهیدان دي دغه یو کور کې. نور تره زامن او ترونه ښځې دا ټول وفات شوي دي شهیدان دي په همدغه مینه کې. خپله په جلال آباد کې هم د شپې رالم سهار دلته راورسېدم. هغه وایي که څه هم مرستې ورته رسېدلي خو ژوند یې نیمګړی دی. نور هیڅ نه لري یوازې خالي یادونه ورته پاتې دي. لکه زلزلې په وخت کې رسېدګي شوې ده ولس راختلی دی مړي را ایستلي دي د خاورو نه. الله دې هر سړي سره ښه وکړي ټول خلک چې چا وس بر شوی دی ځای ته ځان رارسولی دی خوراکي توکه مواد یې رارسولي دي هغه ځای ته مرسته شوې ده موږ سره هلته هم شوې ده او دلته هم شوې ده. صابر اوس له خپلو ماماګانو سره ژوند کوي.
د هغې ورځې دردناکې خاطرې نه هېرېږي. هره شیبه د خپل مور غوښتنه کوي. او دا مې خوری کېږي، دا مې خوری دی، پر زه پاتې دی. نوره کورنۍ ټول شهیدان شو، پلار او مور او خویندې ورونه ټول مکمل 9 نفر پکې شهیدان شو. او دیم اوس فلحال موږ سره خوشحاله دی، خو غوله کې ډېر دغه و، ژړلې به یې چغې به یې والې، بار بار به موږ ګرځوو. کله به یو ورور سره وو، وی به یې وړو سړک ته، دکان ته، یو ځای بل ځای چکر، بازار ته به مو یوسو، چکر به مو ورکړو. اوس هم ځان سره عادت کړی دی، هغه مور او پلار هغه غمونه یې لږ کم شوي دي، هېرې دي. کله کله دغه کوي، پرون چیړې کوو جامې راته بدلې کړې، بیا ما ورته اوبه ګرمې کړې، ما جامې به ورته بدلې کړم. وایي چې زه نه یې بدلوم، سر نه وینځم. هغه چې مې ګرم اوبو ورته سر وینځم، ما ویل یخو ما نه وینځه، جنجال یې کوو. بیا یخې چې راواخیستې وایي چې زه په یخو نه وینځم، په ګرمې وینځم. بس په یو پنجه یې وجړلې، ټول کور یې ځان سره وجړل. بیا ویل چې مور به مې راته جامې بدلې کړي. ما چې مور دې راځي، هغه به یې تر وروسته بدلې کړي. نو اوس فلحال ماشاءالله خوشحاله دی، موږ سره ښه دی. کور د بیچارهګانو ړنګ شو، هغه یې ختم شو، کومې هیلې چې وي هغه ټولې ختم شو. نو انشاءالله داسې به نه پاتې کېږي، ماشومان دې موږ هم سره خپله هغه کوو، نور کومکونه مرستې هم سره خلک کوي. د صابر ماما وایي د زلزلې له امله یې د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړي. اوس یوازې صابر ورته پاتې دی. موږ په اوله مرحله کې چې دلته ورغلو، د دې حالات ډېر خراب و. نو زموږ بل یو ورور دی، هغه هم د زخمي سره که، او دا ماشوم چې دی دا هم دله ورکړه، دوی دواړه هم دغه ځای نه، دی ډېر بیخي په بد حالت کې وو، ځکه چې ټول 15 کسه، یو میلمه په شمول باندې که نه، یو میلمه په دې حجره کې 2 میلمانه وو، یو بچه و، یو مړ و، شهید شوی و، او 40 کسه د دې و د کورنۍ نه وو. او د دې خپل فامیل د خپل پلار لکه 9 کسان دی شهیدان شوي وو، دا 3 باقي پاتې شوي دي. خو وضع هم ډېره خراب وه، زلزلې ډېرې وې، بلکل هسته ساعت نه تېرېده هلته، دا تیږې هم داسې راغښتلې. دی په داسې شرایطو کې هلته تللی و چې هغه انسان نه شي دغه کولی چې دې کې به څوک ژوندی پاتې شي. په داسې موړه ختلی و، داسې تیږې را رولېدلې په دې معنی چې موږ د ورځې بیا پې ورغلو، که سهار مانځه وخت کې موږ ورغلو، نو په هغه لاره باندې تګ نه کېده، لکه ټوله غورځېدلې وه. داسې یو غره باندې د باره لاړو، تقریبا 50 متره دا غر داسې چاودلی و. وروسته بیا دې 2مه زلزله کې هغه هم را وغورځېده، لکه غره په سر باندې لار ده. اوس چې تاسو ته موږ وایو چې 3 غنټې لار ده که نه، مخکې دا 2 غنټې وه، خو لکه اوس لار ختمه شوې ده، نشته، غر راښوېدلی دی ټول. نو دغسې شرایطو نو الله دې رحم وکړي، او په ټوله دنیا باندې په دې ښکته کلو باندې دلته هم دغسې زلزله وه. موږ د شپې دغه 11 نیم بجې زلزله شروع شوه، موږ دې پټو ته راښکته شوي، بېرته نه یې ختلي کورونو ته. بس دغه ټاټونه او دغه کې هم ساعت تېر دی دلته، چې کله کور ته خېږو هم په منډه باندې یو شی راخلو یا بستره راخلو، ړنګ شوي خو نه دي ټول که نه، بس چا یو دیوال غورځېدلی دی، چا بل مشکل دی، یو شی په منډه راخلو، بېرته ځان را رسوو لکه پټو ته. دا نن 8مه 9مه ورځ ده، بس همدغسې زلزله شروع ده. دوی وایي د صابر سرپرستي یې پر غاړه اخیستې، او تر هغه مهاله به ورسره وي تر څو چې لوی شي او پر خپلو پښو ودرېږي. سرپرستي نور تر زامن هم شته، خو هغوی ټول سره بېل وو، وخت نه بېل شوي وو. دوی ورونه ګڼه کورنۍ وه، ډېره ښایسته وروري وه، بېل اوس 2 دانې ترونه پاتې دي. یو ترې پاکستان کې اوسېږي، یو دلته دی، هغه هم بېل دی تېنه، کوز ګټو قلا کلی ورته وایي، هلته اوسېږي. او موږ سره به کوم وخته پورې چې دی خپل ښه بده باندې پوه شو، هغه ټایمه پورې موږ سره یې سرپرستي هم موږ کوو، او هر خدمت یې ورله کوو، دوا هم ورته کوو، هغه هم ورته کوو. او چې کله پوه شو بیا به خپل اختیار ورکړو، چې کله بلوغ ته ورسېده او داسې پوه شو چې دی خپل ځان دغه کولی شي، موږ سره خوشحاله وو، که ځان ته خوشحاله وو، کور به ورته پیدا کړو. او دا ماشومان چې کوم دي نو دې پر سرپرستي انشاءالله چې موږ په غاړه اخیستې ده، په هغه ورځ باندې ما دې ته ویلي دي چې ته به موږ سره یې تر هغې پورې چې کور هم دله ودان کړو، ځای هم دله پیدا کړو، او ته په خپله مټو باندې ښه مطمئن یې چې یاره زه اوس کار کسب کولی شم. د هغې پورې موږ انشاءالله د دې سره همکار یو، مرسته ورسره کوو د خپلې وسې مطابق. موږ هم ډېر څه نه لرو، دا کومو ځمکو کې چې اوس دا ناست دي دا هم پردی دي، خپل شی نه لرو، خو انشاءالله د دې دغه به کوو، همکاري به ورسره کوو د خپلې وسې مطابق چې څومره زموږ وه. انشاءالله د دولت هم سره ډېره کومک وکړه، عوام هم وکړه. پرون د ایسته کوم ولایت نه خلک راغلي وو، هغه بدخشان نه غالبا دغه ځای نه کسان راغلي وو، هغو هم همکاري ورسره وکړه. زبیر هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د کورنۍ 15 غړي یې له لاسه ورکړي. اوس له خپل ورور سره د کونړ ولایت اندرلچک کلي په یوه خیمه کې ژوند کوي. زما یوه مور مړه شوې ده، 2 مې ورونه، یوه خوره. زه چې په هغه ورځ خبر شوم د شپې 12 بجې، کوټې راناستې دي،
وی رسوي ځان راورسوي. او دا ورور مې راغی زه کوز پاتې شوم بیا سهار راغلم. بیا چې راغلم دلته خیمې والې وې ناست وم. بیا مې مور ډله ولیدله بیا ښخ کړې سته. رؤف چې د زلزلې پر مهال ننګرهار ته تللی و وروسته د کونړ د یوګل درې ته راغلی. هغه وایي یوازې یو ورور یې پاته دی، نور ټول عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. زما نوم رؤف دی او زه په دغه ورځ ننګرهار ته تللی وم. د شپې 12 بجې چې دا زلزله وشوله. بس موږ همداسې پاڅېدو، یو بل ته زنګ ووهو چې څه شی دی، خیر خو دی. چې څه وخت مې ماما ته زنګ ووهو کورونه وران شوي دي او که څوک راتلی شي هېڅ شی هم نه معلومېږي. یو زه بار یم او دوه مې بچي دي. بس بیا په ځان نه پوه شوی، بیا همدغسې را روان شولو. لاره هم بنده وه، یو ځای کې ودرېږه بل ځای کې سهار راورسېدو. چې رالو هر څه ختم شوي وو، هوار هواري وه، کوټې راناستې وې. بس همدغسې خلک رالل او بیا شهیدان راویستل. زما کې یوه مور وه، یوه مې خور وه او دوه مې ورونه وو او 5 مې د یو ماما بچي وو، یوه مور وه او یو مې پکې ماما و، یوه لور وه. زما خپل چې 4 شهیدان دي او 8 مې د ماما د کوره دي. هر څه ختم. رؤف په ژړغوني غږ وایي چې مور، ورونه او خویندې یې ډېر یادېږي او اوس په ژوند کې هیڅوک ورته نه دي پاتې. ټولو ته یادېږي، ما سره ټول اوسېدل، نو څوک ته وښیم چې نه یادېږي. ټول مې یادېږي، مور مې، ورونه مې، خور مې، ماما مې، ټول مې یادېږي. ویل نه چې کله به موږ ماخوستن راټول شو، وړوکی ورور مې ما به ورته ویل په څوک دې وایم، ده به ما ته ویل په څوک دې ځم وایم. ټول ماښام به همدغسې تېر کړ. مور مې ډېر ورته ګران، زه هم ورته ګران. فی الحال مې د ماما سره یم دلته، هېڅ ته پته نه لګي. دې ځای نه نور لاړ شم ښه ده. بس نو زموږ خو همدا خپل ځای و، نو بل ځای هم نشته دی. نو دغه سوچ کې چې کوم هسې به ځو، کومې خوا ته به ځو. د زبیر، رؤف او صابر په څېر ډېر نور ماشومان هم شته چې د خپلو کورنیو له سرپرستۍ بې برخې شوي. دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او د مینې، پاملرنې او ملاتړ اړتیا لري.